نوې ډیلي کې د طالب او هندي چارواکو لیدنه. د رویټرز خبري اژانس د راپورټ لمخې د هند د باندنیو چارو وزیر سوبرامونیم جي شنکر او د طالبانو باندنیو چارو وزیر امیر خان متقي نن جمعه نوې ډیلي کې لیدلې دي. د دغه ناستې پر مهال د کوربه هیواد د باندنیو چارو وزیر اعلان وکړ چې کابل کې به خپل ډیپلوماټیک ماموریت بیرته د سفارت کچې ته لوړ کړي. جلالت ماب موږ د تجارت او سوداګرۍ په پیاوړتیا کې ګډې لرو. زه خوښ یم چې د کابل او نوې ډیلي ترمنځ د الوتنو د زیاتولو یادونه کوم. هندي وزیر جیشنکر وویل له پولو بهر ترهګري د افغانستان او هند ګټې ګواښي، نو له همدې امله باید دواړه هیوادونه له ترهګرۍ سره مبارزې ته په ګډه دوام ورکړي. د طالبانو ادارې د باندنیو چارو وزیر امیر خان متقي د هند او افغانستان پر اوږدو اړیکو خبرې وکړې او زیاته کړه چې دغه هیواد تل له افغانستان سره درېدلی او مرستې کړي دي. امیر خان متقي وویل افغانستان کې د تیر 20 کلن جمهوریت حکومت پر مهال هم د هند خلاف کوم بیان نه دی ورکړی، برعکس له یاد هیواد سره ښې اړیکې غوښتي. د امریکایي اشغال خلاف د 20 کلنې مبارزې پر مهال ډېری ټیټې ژورې پیښې شوي دي، خو په دغه موده کې موږ د هند خلاف یوه بیانیه هم نه ده ورکړې، بلکې همیشه له هند سره د ښو اړیکو غوښتونکي وو. موږ هیڅ یوې ډلې ته اجازه نه ورکوو چې د افغانستان له خاورې نور تهدید کړي یا د افغانستان خاوره د نورو خلاف استفاده کړي. هند په کابل کې د سفارت کچې ته د خپل ډیپلوماټیک ماموریت لوړولو اعلان داسې وخت کوي چې همدا تیره شپه په پلازمینې کابل کې د بریدونو راپورټونه ورکړل شوي. هند د 2021 کال په اګست میاشت کې واک ته د طالبانو تر رسیدو راهیسې په افغانستان کې خپل سفارت او قونسلګرۍ وتړلې. دغه هیواد بیا په 2022 کال کې په کابل کې خپل استازولۍ ته یوه تخنیکي ډله واستوله. د طالبانو اداره تر اوسه یوازې روسیې په رسمیت پیژندلې ده، خو کابل کې په روسیې سربیره د چین، ایران، پاکستان او ترکیې سفارتونه فعالیت کوي. ترڅنګ درېدلی ده او په ګڼو برخو کې ورسره مرستې کړي دي.